ستاسو د لاس مې آرام او نه خوبونه وکړل، د یار غمونو لږ مې پرېږدی چرګ بانګونه وکړل. ستاسو د لاسه مې آرام او نه خوبونه وکړل، د یار غمونو لږ مې پرېږدی چرګ بانګونه وکړل. دغه مې وس و نور څه وس مې پرې ونه رسېدو، دغه مې وس و نور څه وس مې پرې ونه رسېدو. په دواړه لاسه مې د یار غم تویرونه وکړل، او پټ په ګوګل کې مې دننه زړه دردونه وکړل. پټ په ګوګل کې مې دننه زړه دردونه وکړل، چې یو ګلاب د بل ګلاب ځنې ګلونه وکړل. خو په یو نظر به مې زړه څنګه د ګوګله نه وړي، په یو نظر به مې زړه څنګه د ګوګله نه وړي، چې په کتو کې آینې ورته چاودونه وکړل. په یو نظر به مې زړه څنګه د ګوګله نه وړي، په یو چې په کتو کې آینې ورته چاودونه وکړل. او ما د دې خپلو نه د زړه د صبرېدو دپاره ما د دې خپلو نه د زړه د صبرېدو دپاره زمونږ د کلي په ملا مې تعویضونه وکړل. ما د دې خپلو نه د زړه د صبرېدو دپاره زمونږ د کلي په ملا مې تعویضونه وکړل. آخري مقطع چې په نیمه شپه کې مې د ستا د خپلېدو دپاره په نیمه شپه کې مې د ستا د خپلېدو دپاره د خدای په در کې مې جمرو د ډېر سوالونه وکړل. دا دویم کلام مطلب دی چې سړی خو دومره ګوري اندازې له یو خو ته، سړی خو دومره ګوري اندازې له یو خو ته، او په هر ځای کې رازونه مې راله خولې له یو خو ته. خو د ګوتو په سرونو اشنا وکړې ستړي مشي، د ګوتو په سرونو اشنا وکړې ستړي مشي، راجوخ چرته کې نه شولې سینې له یو خو ته. د ګوتو په سرونو اشنا وکړې ستړي مشي، او راجوخ چرته کې نه شولې سینې له یو خو ته. او د خپلو کره ځي سړی د یو بل نه خبر شي، د خپلو کره ځي سړی د یو بل نه خبر شي، رانغلې چرته یاره یوې شپې له یو خو ته. ډېره مننه. د خپلو کره ځي سړی د یو بل نه خبر شي، او رانغلې چرته یاره یوې شپې له یو خو ته. په خپله دې جوړ کړي بوت ته څنګه عبادت کړې، په خپله دې جوړ کړي بوت ته څنګه عبادت کړې، کعبې ته مخامخ نه شوې سجدې له یو خو ته. او خپل فرض پکې پوره کړه تصویران سله وباسې، خپل فرض پکې پوره کړه تصویران سله وباسې، د حج دپاره ځې او که نامې له یو خو ته. خپل فرض پکې پوره کړه تصویران سله وباسې، د حج دپاره ځې او که نامې له یو خو ته. او آخري شعر دی چې پوښتنه دې ونه کړه د جمرود چرته په ژوند کې، پوښتنه دې ونه کړه د جمرود چرته په ژوند کې، رانشي چې مې یاره جنازې له یو خو ته. ډېره مننه د وخت راکولو.